بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په امداد د نوم د الله چې به حد مهربان همیشه رحم کوونکی د شروع کوم. دا معنا موږ د چا په مذهب وکړله؟ وګوره هیرم دا ما کړی بشرینو مسلک دی. بشرین فعل راو باسي او مؤخر راو باسي، کوفین اسم راو باسي او مقدم راو باسي، ځکه چې تکرار نشته کنه. دا نحو میر چې ما ختمونو ما څوار لزل دا اول نه والا خپل ځای پورې مدسي ویلو به داسې وخت راغلی چې موږ به استاد ته کېناستو نیمه ګنټه کې به په بحث د مستثنا باندې دا ما ودرو، نیمه ګنټه کې دا اول نه والا اخره پورې لفظا کوشش وکړئ. ها کوفین ویلو ابتدائی ثابت بسم الله الرحمن الرحیم، دلایلو کې نه ورزم. او بشرین وی بسم الله الرحمن الرحیم ابتدئو. مسلک د بشرین ذکر راجح دی چې یو خدای الله په نوم شروع پکشتا، څه پکشتا د کوفینو په نسبت باندې شروع په چا راځي؟ ابتدائی ثابتن باندې راځي، او د بشرینو په نسبت باندې بسم الله باندې راځي. دا کاغی سال کړو چې لکه تا هم په نوم د الله شروعونه کړ، لفظ د اسم دی راوړو. نو موږ جواب کړو دوه جوابه، تاسو نه هیر شوي دي، زه به تاسو سره تازه کړم. هغه دا دی چې دې دپاره م اسم راوړ چې د با قسمیه او د با استعانت فرق راشي. که بالله الرحمن الرحیم نو بیا خو معنا دا شو چې قسم په الله چې مهربانه دی. صحیح ده. او دویمه وجه څه وه؟ ویلې مې دي ګوره پرېښې مې نه دي. دویمه وجه دا وه چې اشاره شي دې خبر زما شي ویل چې تاسو ته زما خبرې نه لیکئ او دار چا لیکئ. هغه دا ده ما ویلو چې ګورئ دې دپاره چې اشاره شي دې خبرې ته لکه څنګه چې د الله رب العالمین د ذات نه مدد غوښتل پکار دي، نو د اسماء د الله نه هم مدد غوښتل پکار دي. نو ځکه لفظ د اسم راوړو. پوهه به شئ په دې باندې. دا وسمري کوي دا صرف واوري غټو کتابونو کې به راځي. الحمد ټول صفاتونه د کمال لله خاص الله لره دی رب العالمین چې تربیت کوونکی د ټولو مخلوقاتو دی. والعاقبت غور انجام للمتقین د پاره د پرهیزګارانو دی. پرهیزګار دی ته وایي چې ځان د ګناهونو نه ساتي او د الله په اوامرو باندې عمل کوي. والصلاة درود دی والسلام و سلام دی علی خیر خلقی په بهترین د ټول مخلوق د الله چې دا بهترین څوک دی؟ محمدن. دا محمدن بدل دی د خیرین ښه، ځکه خیری مجرور دی او محمدن هم مجرور دی. محمدن چې محمد دی و آلی او داغه په آل دی وی صلی الله علیه وسلم و اجمعین په ټول مؤمنانو دی وی څه شی دی وی لکه صلوات او سلام. اما بعد پس د امور ثلاثونا، اما بعدو کې دا بعدو د پاره درې حالت دي، په دو حالتونو کې معرب او په یو حالت کې مبني ده. چې کله مضاف الیه ذکر وی معرب ده، چې کله مضاف الیه حذف او په نیت کې نوی مراد نو به معرب ده، او چې کله مضاف الیه حذف او په نیت کې مراد نو به مبني ده. لکه دلته اصل کې دسی اما بعد البسمله والحمدلله والصلاه والسلام، دا مضاف الیه ټول حذف کا او دا غي په ځای باندې زما دا قائم مقام کړ. اما بعدو پس د امور ثلاثونه بدان پواشا ارشدک الله تعالی، الله تعالی لته هدایت وکي چې این مختصر اس دا مختصر کتاب دی مضبوط در علم نحو لیکل شوی دی په علم نحو کې مبتدیرا بعد حفظ مفردات لغت چې نوی شروع کون کې لره پس د یادولو د مفردات د لغت نه، ومعرفت اشتقاق او پس د پیژندلو د اشتقاق نه، وضبط مهمات تصریف او پس د یادولو د مهمو گردانونو د علم صرف نه. مفردات د لغت څه ته وایي؟ ځمکه، اسمان، الله، رسول، کتاب، طالب، مدرسه، دا ټول مفردات دي. او معرفت اشتقاق دی ته وایي چې لکه ماضی د مصدر نه جوړیږي، مضارع د ماضی نه جوړیږي، اسم فاعل د فعل مضارع نه جوړیږي، اسم اعلی، اسم تفضیل او اسم مفعول دا ټول د فعل مضارع نه جوړیږي، امر دا د فعل مضارع نه جوړیږي. دې ته اشتقاق پوه شوي. او ضبط مهمات تصریف دا دی
شپږ گردانونه شپږ ابواب چې دي د ثلاثي مجرد دي 12 ابواب د ثلاثي مزید فيه دي یو باب د رباعي مجرد دي 3 بابونه د رباعي مزید فيه دي اته ملحقات دي تر فعلتن پوری او ملحقات دي تر افعلال پوری نه فعلتن او تفعلل فعلتن تفعل دا راځي ان شاء الله به درته علمي صيغه کې وایم خدا مهمات تفسیر چې دا میات کې علمي شرح تاسو ته یاد دي شپږ او 12 اتلس او یو نورلس او درې یوش او ملحقات 15 دي یوش او 15 شپږ درش نو شپږ درش بابونه چې میات کړ د خیره سره او په دې شپږ درشو کې د هر یو شی یو یادول لکه په 12 کې چې ته یو گردان یاد کې دا 12 دی یادېږي په دې شپږو کې چې ضربه یضربو یاد کی دا شپږ دی یادېږي ځین ترازی خبره پس د مهمو گردانونو د علم صرف نه باسانی پاسانی سره به کیفیت ترکیب عربي طریقې د ترکیب عربي تراه نماید لارخی سوک لارخی نحو من علم نحو وبزودی او په جلتې سره در معرفت اعراب و بنا په پیژندلو د اعراب او بنا کې و سواد خواندن او عبارت لستلو کې توانایی ده طاقت درکوي خو یوازې په خپل زور نه ګوره بتوفیق الله تعالی په توفیق ده الله تعالی سره وعونی او په مدد د الله